ما ورته چې دا سترګې کومې الله کړي په دې کې به ورع کول غواړي ورنه ګنې دا یاد ساته دا سترګې زما او ستا سبا د الله د ملاقات استحقاق نه لري دا لایق د دې به نه دي چې ما او تا په خپل رب العالمین ته سبا وګورو دې سترګو کې ورع لږه پیدا کړه دا هم یاد ساته دا خبره نه ده یوازې چې ګنې پردو ښځو ته مه ګوره یوازې ستا د سترګو هر یو کار چې ناروا او حرام کاري د دې نه به ځان ساتل ضروري ده نه به ګورې غلط ځای ته داود طایی رحمه الله وایي د دې سلفو طریقه دا وه د صحابو طریقه دا وه دا سترګې به هر شي ته به یې نه کتلې سلفو دا د سترګو د ورع او د تقوا نه خلاف عمل دی سترګې دې بې ځایه مه استعمالوه یو بل عالم دی ابو عمران رحمه الله هغه به ویلې چې د چا دا سترګې په دې کې ورع نه وي هر ځي ته ګوري دا سترګې دا کتل نه وي دا د انسان دا زړه داسې سوری کوي لکه سرمن چې سوری شي کله چې سرمن سوری شي دا سرمن ستا به په هېڅه کار دا زړه کړي دې ځنې کتلو خراب کو دا خبر یاد ساته ورع دې پکې رانوسته په دې سترو کې زړه به دله خراب شي داسې به دې خراب شي بیا به هر څومره نیک اعمال چې کوې ته به پرې نه پوهېږې چې زه سم کار کوم که غلط کار کوم سعید ابن المسیب رحمه الله به ویلې سعید لوی عالم تابعی تیر شوی هغه به ویلې لا تنظروا الى ائمة الجور واعوانهم یو ظالم بادشاه دی یو ظالم حاکم دی یو حکم یو ظالم هر څوک چې دی ده ته مه ګوره د ده ملګرو ته مه ګوره ولې ده ته که ته ګورې او سترګو کې دې ورع رانله ستا د سترګې سمې استعمال نه شولې د دې وجه به دا یرونه لکې لا یحبط اعمالکم الصالحه د دې بدو خلکو ته د کتلو وجه دا انکار به کولی نه شي او ته ورته به ګورې ستا نیک اعمال به ګورې ټول برباد شي ګورې دې خلکو ته مه ګوره به یحیی وایي یحیی ابن یمان رحمه الله وایي زه یو ځل د سفیان سره روان وم په لارې چا یو بنګله جوړه کړې وه مزیداره ما ورته داسې وکتل ما ته ویل دې ته مه ګوره د سترګې د دې خبرې ته مه راړوه مه ګوره دې ته دې سړي دا بنګله هم دې له جوړه کړې ده چې دا خلکو ته وګوري ولې که د ده د اوسېدلو مسله وې د ده په یوه کوټه کې کار کېدو خو دې دې لپاره چې دا خلکو د دنیا سره داسې مینه پیدا شي لکه زه چې څنګه د دنیا سره مینه او محبت لرم مه ګوره وروره ویل دې دغه ته فضیل به ویلی فضیل ابن عیاض رحمه الله دې خلکو ته چې ګوري هر ګناهګار ته چې ګوري هر ګناهګار دا خبر یاد ساته ستا د زړه نه به نور وځي نور ستا د زړه نه به رڼا وځي دا یاد ساته ستا په زړه کې به بیا داسې صلاحیت نه پیدا کېږي چې ته په دې منکر باندې سبا رد وکړې احمد ابن حنبل رحمه الله یو نصراني ولیدو سترګې ښکته کړې دا ورع ده دا تقوا ده ته چې په هره ګناه باندې څوک کیني مه ګوره ورته بیا ته که ورته بیا هم ګورې یاد ساته د دې خبرې سوچ کوه ستا د دې زړه نه به الله داسې رڼا وباسي ته به د دغې منکر رد نه شي کولی بلکې کیدی شي بله ورځ په دغه منکر کې په خپله اخته شي سترګې ښکته کړلې احمد ابن حنبل شا ورته ویلې چې ولې دې سترګې ښکته کړې ویل هغه خلکو ته به زه څنګه وګورم چې افتروا علی الله کذبا دې نصاراو خو په الله دروغ جوړ کړي دي دا هغه خلک دی چې په الله دروغ جوړوي هغه انسان چې په الله دروغ جوړوي دې ته زما سترګې به څنګه وګوري داسې انسان ته نن دې خپل مسلمان ورور ته وګوره فلمونه څه کې پردو ښځو کتلو ته څه کې د ګناه کم یو ځای دی چې زما او ستا د دې سترګو نه په امن باندې نن څومره زما او ستا سترګې د الله ورع پکې نشته زما سترګو باندې پردو ښځو ته کتل خو لا ځان له خبره ده سترګو باندې داسې ځای ته کتل چې هغه قطعي حرام یا خو لا ځان له خبره اخو قرآن کې الله داسې خبره فرمایي ما ورته چې څنګه دې مانځه ته راغلي داسې الله فرمایي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم د ایمان خاوندانو ته ووایه نارینهو ته م ووایه زنانهو ته م ووایه چې د دې خپلو سترګو لږ حفاظت وکړئ بې ځایي مه استعمالوئ
مه استعمالوئ.